ګناهګار یې. تا رانه پرې کړې دی هم ته یې ګناهګار یې، دا ته ولې زما په ګریوانونو پسې جاړې. ای چې غزله چې مازغه مې رانه ونه خورې نور پوه شوم، الهام شو رانه ختم په لفظونو پسې جاړ. هغه چې یو هغه اوس بولي غزل و باید ما په اوس رانه پکې ورک شوی دی دغه یو دی بس تا ته دې ډالۍ وي که نه، ته خو رانه هغه کړې وه غوښتنه د بل کس راغو. جی وایي چې سینې ته سوي سوي اسویلي راټولوي، سینې ته سوي سوي اسویلي راټولوي، دا چا ورنه مات کړي دي بنګړي راټولوي. او فکرونو ځان ته واخیسته سلګۍ کوي جړیږي، یادونه جوړ زړګي ته لیونی راټولوي. تکینا زه د یار دیدن ته زم کمور نارې کړې ریباره ورته وایه چې لرګي راټولوي. چې تا رانه جدا شولې اوس سمه شوم بدرنګه، چې ته رانه جدا شولې اوس سمه شوم بدرنګه، وختونه دي د مخ نه مې سرخي راټولوي. اشنا به پکې رانشي نور ژمی شو ساړه دی، اکثره مسافر خو پسرلی راټولوي. تا وخته لما دومره شو کولی څه به وایم، تارونه د ګریوان راته پردي راټولوي. او چې ته ورنه پردی شوې حسین لاړو مسافر شو، چې ته ورنه پردی شوې حسین لاړو مسافر شو، زخمونه د خوږ زړه په شاعري راټولوي. هاي اکثر مجردان د سپنا لایف ته خو راځي. ایوب جانا جی قربانو ما سره نت کار نه کوي، ته نه شي دا ولې بدا زما ګناه نه ده. ایوب جان زما ګناه نه ده چې بیا نه اوستا شو دا ولې نه ده مخه پکېږم لاړم مخه پکېږم. ښه قربان نن خو شیر ډالۍ که کنه شیر دی وایي چې تا په مسله د دیدنونو وخت تېر کړی دی، تا په مسله د دیدنونو وخت تېر کړی دی او موږ نه ستا دیدن پسې مونځونه قضا شوي دي. هاي تا نه خو څلور مونځه قضا شوي دي و ظالمه. ما ته یاد دی دې مجرد نه پوښتنه وکړه د دې نه څو قضا دي. نه ما خو دغه څه ویلي دي والله که مې درته دروغ ویلي دي. ایوب جانه دې بس الله دې راته معافي وکړه وکړي. د دې نه څو قضا شوي دي. د ده نه یو هم نه دی قضا شوی. اوس به درته خپله ووایي چې مونځ دې قضا شوی دی که نه. هغه یو ورینه خو نه وایي که نه پته نه لګي چې ولې ووایه ملګري که نه ستاسو نه څو مونځونه قضا شوي. قربان خامخا انسان دی زړه سره انسان دی پوه شولې. نو داسې کار دی ایوب جان نه چې کوم دی زما په لاس باندې څلور مونځونه قضا شوي دي ځکه د ایوب جان بار دا خبره کوي. نه خدای شته باید بیا خو د غټ مینوال دی پوه شوې، بیا خو په کار دی چې قدر یې وکړي. مونځ دې قضا شوي دي. سپنا ما خو درته ویلي که نه او بیا هم درته وایم وایي چې مونځ قضا شي رب رحیم دی او ستا په دیدن مې زړګی کله معاف کوي نه. هاي خو دا مجرد ولې خاموش دی اوس دلته شرمېږي که تا نه یریږي. والله څه ووایم نو مونږ هم ورته څه نه دي ویلي. دا بس پته نشته چې ستا د غږ نه یریدلی دی غږ نه کوي. نه بس دا خو سپنا دا دی په موږ نه غټ مینوال وښودو پوه شوې د دې وجې نه زه غلی یم. ښه لکه چې دا ستا نه غټ دی او نو باید یو ځل دومره وي که نه چې لمونځ یې درته قضا کړی وي پوه شوې. یا لکه تیاره خو نه دی لایټ ولګوم که صحیح دی. صحیح ده سپنا صفري وګورئ که راغلي وي نو راویخلئ هغه څه به یو غزل هم ووایو. ها بېګا چې راغلی و اوس راغلی هی سپنا افیشل شوی وي دا تباه دی مینوال نه دی والله موږ خو ورته خور ویلی ستاسو خور د ما
ما ته وای ما زمونږ هم خور چې سپنا خور زمونږ هم خور خو والله که څه جواب را درکړي وته وای دا یو کده خو ته کنه اوري به خیر لا ته ناشته ده کنه ناستې خالي کمنټونه کې ټول مجردان چیړي چاته نسوار وای چاته سوي چاته سوي نه زه خو ته په دې لا یو کې والله زما ته ډیره غټه ګیله ده ولی وایا ورته السلام علیکم دانش افغان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا ګوره سی ویله وای کینه تباشي ده دا ډیر وړاندې کنه لک شانتي د خلې نه د جبې نه ډیر تیز دی کنه زما په شانتي نه دی بس وایم نو جانا هغې نه ګیلې مه کوه هغه لک شانتي چې باوره راځي زر جواب ورکوي لکه موږ هم خو وایو که نه موږ له د جواب راکوي که هر رنګې جواب خو سړی ورکړي که نه نو جواب هم رانه راکوي که نه نه هغه لکه زما په شانتې نه ده که نه چې زه خاموشه کېږم هغه ډېر زر جواب ورکوي هغه چې خلک وایي چې حاضر جواب دی دانش افغان قربان دې شم څنګه یې ښه هرکلی درته وایم شکر دی الحمدلله تاسو ښایسته وخت ساعت مو ښه تېرېږي دا نور انډیوالان ښه دي الحمدلله نن خو دې ډېر انتظار وکړو نن به ګورې ګیلې نه کوې هره ورځ انتظار کوم دا مې ولې اوله ورځ ده سپنا ستا غابه وي پوه شوې ستا یعنې لایو به وي که نه خلک به پکې انتظار نه کوي خلک ته د زړونه چاودلي قربان وی نو ای ایوب جانه خوږ مې څه وي چپ شه بیا دې حال وایم مونږ خو ښه یو بس نن راغلي یو خبره کوم قربان ګوره که نه ما ورته خور ویلي صحیح ده او ما تاسو ته مخکې په لایو کې یو شعر ویلی وایي د زړه راز به چاته نه وایي رحمانه هغه یار به یار لوی تا به رسوا کي بس ما ورته خور ویلي که اوس حال وي بس د دوی خوښه بس خو دانشه مونږ ورته چېرته ترور ویل دي خو مونږ ورته خور ویلي دي دا زمونږ د نیا په زیاده جی زما خو تا چیړي داسې هېڅ کومه خبره نشته هغه تا چیړي نه بس موږ هم وایو که نه ما خو مو ته ویلي ما چې سپنا خور یې زمونږ یې وګوره څه وي میزان ملا وګوره چې دا سورانۍ ته کار ویلی دی ښه نه مولا پرېږده دا خبره وایي صحیح ده مولا جوړوم نه مولا نه یم وایي بیا به د سپنا لایف یو څوک به پکې مولا وي سپنا زه ورته یو شعر بل وایم وایي موږ چې په سنتو برابر شولو لاړه د مولا لوریا واده کله وی نو دانش افغان جواب ورکړه ورته په شعر کې زر شه وی خوله د ملا د لور خوږه وي او د شکرانې چرګان یې ټول خوړلي وینه ډېر ښه بس ایوب جان لالا ډېر سخت زیات مصروف دی جوابونه ورکړي که نه ظالمانو یو وایي زما غوږ دی چې څوک جواب به صحیح ورکوي ډزې به څوک صحیح کوي سپنا دانش اګرانه ورسره ایوب جانه دا یو غږ دی څه بولي غزل دی پوه شولې تاسو خو دومره تعریف کوئ خو باید زه به ورته ووایم په غزل کې وایي چې دغسې خو نه شو ورته ویلی که نه بیا خو حالت خرابېږي وایي چې دومره سینګار مه کړه په نظر بشي دومره سینګار مه کړه په نظر بشي حسن د نظر ته رسېدلی دی ډېرې وږې سترګې در پسې شولې خدای کو چې خطر ته رسېدلی دی یار مې نقلي هارونه نه غواړي اوس یې سوچ سره زر ته رسېدلی دی چې هغه چې د کام په بچو زړه یې سو هغه کوم ځای چېرته رسېدلی دی نه کوي ملا مې سپینې نه کوي کله چې منبر ته رسېدلی دی چا چې د مکه په کابل جان کړله درد یې پېښور ته رسېدلی دی ډېرې اوږدې لارې راته پاتې دي لمر د غرونو سر ته رسېدلی دی داسې دې پرېږدي په نیمه لار واورئ دانشه پوه شه که نه چې داسې دې پرېږدي په نیمه لار واورئ ښکلی چې هنر ته رسېدلی دی ما او یار رقیب هیڅ چېرته نه پرېږدي دا دې بیا ګودر ته رسېدلی دی و ګرانې حسین دی لا علاجه شو کینسر یې ځیګر ته رسېدلی دی
ډېر ښکلی ډېر ښکلی. وایي څوک چې د سپنا لایف ته راغلی دي او ګای کول نه دی لګېدلی او زخمي زړه د دې ځینه تلی دی. ډېره ښه مزه یې وکړه. چې څوک چې د سپنا لایف ته راغلی دی هغه بیا ډاکټر ته رسېدلی دی. دا سعودي کې اوس اذان دی که څنګه؟ سعودي مړه ټول اذانونه دي. خو زه په ډېرې بخښنې سره 1-2 منټه وخت نیسم، فقط د ها قربان اذان ختم شو. نه شکر. سپنا بس وختي وایي وایي څه شعر وایي نو وایي که نه ویډیو کال خبره کوم ژوندی اوسې. زه نه بچ یم کور د آباد خیر اوسې. بس فقط دا 2 ګوتې مې لږ دغه شي نه خیر قربان. اذان ختم شو. او که نه ازمالته یو ملګری راغی، زه هغه سره مصروف شوم. ما والا چې نن دا 2 ګوتې وهلې انجن وانه نیولې وې او به دواړه والا چې بوچې راله ماتې کړي. نه انجنو کې څه کولو والله چې بس پوه شي بس مستریان یو که نه څه شی وکړو واده ورېده. بس اوس د شپې هم راپسې راغی راشي وایي چې دغه دی وایي راښکته کړی یم دی پوه شوې دا به څنګه چل شي واده ورېده. ما چې ټوله ورځ کې هم دننه اوزګارېږو د شپې هم راپسې رامنډې وهئ. دا نشه په کوم ځای کې؟ زه ابوظبي کې یم. ها ابوظبي کې هلته تاسو د انجنو کار کوئ؟ نه زه په خپله کمپنۍ سره یم دا ټایګر جنریټر مستري یم. ښه مستري. ما وایي چې د ګاډو مستري چې ګاډی مې خراب شي چې بیا د لګولمه. نه ګاډو باندې هم پوهېږو خدای دې را برابره کړه چې روغ شی دله پکې خراب کړم چې بس 1 هفته خو را سره ما ته پته ولګېدو چې که د ګاډي دوی جوړه شلئ چې تر کوره پورې راځم په لارې کیساره کړې یم چې د ګېټې کار دله پکې میاشتې ته ورسوم. والله دقسې مستري باندې یو ځل اورېدلې ومه. شین مجرد و شین مجرد و ما ته وی ګاډي دې پرېږده 3 ورځې پس به بیا راشي ګاډي پسې وی بیا یې دله زه راولم چې خبرېدم بیا یې راله ګاډي سرویس کړی ومو. اوس ما پسې راغی په دې ماخوستان کې پوه شو راشي هلته م یو د جنریټر نه م دغه راښکته کړی دی انجن او دې سره به څنګه چل پوه شو وروره معاف هم کوې ټوله ورځ مالدر په در مالده زما دې ګوتو ته وګوره پوه شو مالدا چې دا 2 وړی ګوتې راته ولا چې روغ یې ماتې کړي دي. بس الله دې ښه کړي قربان شم. بس لږ خیال کوئ که نه یو مسافري شي بل دې وخت کې مثال انسان خوږ شي یا بیماري شي نو ډېر ګران وي. بالکل خو زه یو پیغام د کمنټونو ورونو ته لرم پوه شي دا څوک چې کمنټونه کوي زموږ پښتانه ورونه دي الله دې وکړي چې زما په دې خبرو باندې خفه نه شي. موږ او تاسو چې یو پښتانه یو په پښتنو کې بیا مسلمانان یو باید داسې کارونه کوو. ځینې داسې ورونه زه ګورم که نه چې په دې کمنټونو کې داسې کمنټونه کوي چې هغه نه د ویلو وي او نه د کتلو وي. ډېر احتیاط وکړئ پښتانه مې خبرې ته ډېر اوسي. بالکل الله دې عزت وکړه بدانو جانه. زه ګورم زه داسې خلک ډېر زیات کم دي خو زه اګنور کوم زه یم پرېږده پوه به شي چې سپنا خو څه غلط نه دي موږ ولې داسې کار کوو.
ما سره دلته یو ملګری مې دی د مردان اوسیدونکی دی نو دلته ماته یو پوښتنه وکړه دا خبره زما فقط افغانانو ورونو ته راجع ده ما نه پوښتنه وکړه ماته وویل زه وایم عمران ستا نه یوه پوښتنه کوم پوه شې مال څه پوښتنه رانه کې وایي چې تاسو د پاکستانو ته ګلخانان ولې وایي وایي پوه شې خدای دې وکړي چې زما دا نورونه په دې باندې خفه نه شي ما چې ګورم هلته یو بیرغچي پوښتنه وکړه مال موږ پاکستانو ته ګلخانان نه ویو نو اوس موږ ګلخان هغه چاته وایو پوه شې چې په دې کمنټ کې تخلص فلانکی افغان پاکستانکی افغان او کمنټ یعنی تاسو مطلب دا دی چې کوم کس کنځلې کوي مونږ هغه خلکو ته داسې وایو هغه بې عزته سړي ته موږ ګلخان وایو پاکستانی او افغاني مهم نه دی بې عزته سړی بې شرمه سړي ته ګلخان وایي چې افغاني پاکستانی نه دی ډېر ښه خبره چې نن دا خبره کلیر کو ځکه چې دا خبره چې کوم دی خلک په بله طریقه هم اخلي نو چې تا وویلې چې مونږ دا خبره مونږ افغانان دقې دپاره استعمالوو چې څوک کنځلې کوي مونږ هغه ته وایو ماروره ته زمونږ د خبرې په مطلب باندې ځان پوه کړه موږ هغه چاته ګلخان وایو پوه شي چې څوک نه په خپل آیا نه په بل آیا باندې اوس لکه په دې کمنټونو کې زه داسې خلک وینم چې پلانکی افغان بستانکی افغان پلانکی افغان بستان افغان خو کمنټ ته چې وګوري بیخي د بنګالیانو نه بدتر کمنټ کړی نو داسې خلک ګلخان ویل کېږي بس دغسې خلک د افغانانو نوم بد نه کړي هغه موږ ته ګوره پاکستان کې موږ په خپله د قدر وړ پښتانه لرو پوه شي په افغانستان کې موږ د قدر وړ پښتانه لرو خو دغسې پښتانه که هغه د کوز ځای دی او که د بر ځای دی پوه شي دغسې سړي ته به یې موږ ګلخان وایو دا خبره نشته چې دا د کوز دی او دا د بر دی زاګ دې شم ډېر ښکلی پیغام ډېر ښکلی میسج ډېر ښکلې خبرې دي وکړه افغانه زه ګورم کله کله دا دغه کمنټونه تعقیبوم که نه بس نوبت خو هسې هم نه راځي بیا کمنټونه تعقیبوم زه ورته بس په مزاق کې ووایم چې هلکه سم شه یا داسې مه کوه یا ورته وایم چې بس ځه توت ته لاړې نه ښه خبره نه ده د یو بد کمنټ په ځای باندې هغه څومره خط چې لیکي یو ښه خبره ولیکه زه اوس زه په خپله ولا چې ځینې کمنټ ته ته به ګورې یا نه به ګورې زه په خپله جواب ورکوم اباسینه وروره بالکل قربان نه داسې ډېر خلک دي چې لکه وګوري خفه کېږي ډېر خلک دي چې په کمنټو کې ورته جواب ورکوي چې وګوره ته دې ته ولې راغلی او بیا داسې خبرې ولې کوي ما ورته ډېر زیات پام یې دې کې هلک دی ګلرؤف څو ځلې راغی زما لایف ته نو ما ته وي سپنا لږ ټایم دپاره ما موډیټر که هغې نه بیخي نه برداشت کېدو او ما ته یې بار دا خبره کول ما ته وي لږ ټایم دپاره ما موډیټر که زه یم ولې وي دې ځکه یو څو کسان دي زه هغه بلاک کوم مال پرېږده خیر دې اګنور کوه خو هغې نه برداشت نه کېدله نه نه بس ما راته څه ویله ښه نوره مسلماني او هر څه بلا پسې که که نه پښتانه یو پښتون پې معنا پیاوړی ښې معنا ښاغلی تی معنا توریالی وو معنا وحدت نون معنا ننګیلی پښتون ډېره یو قدرمنده کلمه ده بالکل د پښتو د ټکو په معنا باندې اول د انسان ځان پوهېږي که نه 15 توري دي بیل ځان ته معنا لري بالکل بالکل بس الله دې عزت وکړه ستا د ښکلي میسج نه ستا د ښکلې خبرې نه ټول خلکو ښه خوند اخیستی ښه اورېدلي به وي چې تا څومره ښکلی پیغام ورکړلو مننه تاسو د ژوندي وي بس نور د مجردانو وخت نه نیسم او بس فقط د همدا خبره مې په زړه ارمان وم چې راوخېږم او د ورونو ته یو پیغام ورکړم نور ښه لایف درته غواړم اباسینه وروره پوه شي الله مو مل شه به زه موږ ګیله نه کوو چې موږ ته پته لګي چې خلک ډېر دي او چې نوبت نه راځي موږ ګیله نه کوو بس موږ ته پته لګېږي چې افغانه پرون د ګیله کړې وو که نه ځکه نو نن ما غوښتو چې اول کې ستا کال راشي زه اول کال والمه نه 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 بیا به یو خبره بله د نه ګیله کومه چې مجردانو کې حساب کړی که نه نه ګیله به زه په یوه خبره باندې کوم چې هغه خبره بیا په انباکس کې پیغام درته پرېږدم دانش افغانه ته مجرد اوس دې مجردانو نه هسې ځان مه پټوه چې زه ډېر ښه یم وایه چې زه مجرد یم نه زه خو مجرد نه یم تا ته خو ما بله ورځ وویله چې زه کور کې پر سپینې سپینې ووایه که ژوند کوي وی سپینې سپینې ووایه که ژوند کوي دا خو توجه ملا وی بنیری صاحب وی سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي نه نه سپینې سپینې ویل ښه دلته ګوره زه ګورم چې کوم مین دی کوم عاشق دی کوم مجرد دی کوم غږ دی کوم تباه دی چې دلته راشي او ښه په مخامخ سپینې سپینې ووایي سپنا خو اوس بیا یعنی نه ودرېږي یعنی حالات خامخا خرابوي نه کنه حالات خامخا خرابوي بریک ونیسه پوه شوې خلک دا ځینې پوه شوې خلک خدای وهلي دي نه کنه خو ظالمه دوی اظهار نه کوي کنه اسې وایي چې خوښ مې او خوښ مې اظهار نه کوي کنه
سپنا زه خو دا وایم پوه شو داسې نه وي چې بیا سبا د درپسې دا ایله دلته خو د وین والا چې کوم داسې بل ویډیو ده که نه هغه په ټیک ټاک باندې نه چلیږي که نه بیا به درپسې هلکانو هغه پرې کړي وي لاسونه نوم به دې په لاسونو لیکلی وي نه نه هسې ګپ خو نه دی فلحال نه لیکم خلک دې ولیکي خو زه نه لیکم بیا به ما ته پته ولګي چې او دغه مجرد مې خوښ دی یعنې ته رنګ ته ګورې یو کس دغه د اقرار یې وکړو که نه وایي سپنا آی لو یو آی لو یو باندې نه بس لکه مکمل قصه وکړه نه سپنا ته خو هر څوک وایي چې آی لو یو خو که سپنا چاته ووایي چې آی لو یو اوس به دا نشم ووایي چې آی لو یو اوس به دا لکه م وایي چې آی لو یو مکمله کهانی سټوري دی بیان کا چې سپنا خو که وایي پوه شولې نو بیا پې مینه پیدا شوې او سپنا دې څنګه خوښه شوې او سپنا ته څنګه ځان رسوي سپنا که چېرته وایي پوه شو چېرته که نه روزګار شم که نه مازدیګر کارېږم بس ماښام نه بعد بیا ولا کېنم لایف ته پوه شو ډایرکټ لایف ته ځم نو فقط دا شعر شاعري غزل ترنم په خپله دا ډېر تعقیبوم که نه په خپله د یو وخت مخکې څه ترانه خوانم تېر شوی یم خو بیا لږ خراب شوم که نه په وظیفه کې ملي اردو کې بیا لږ خراب شوم په سټ کې مې مرمۍ وخوړه او بس دلته 2 ځایه مې بیا د مرۍ پرېشن وکړ نو ډېر خراب شوم بیا طالبانو هم بیا لږ زیاتی را سره وکړه یو وخت کې نو بس د هر څه نه ویستم انیس افغان وایي چې دا څه حال دا دی که نه چې نن هر یو مجرد راځي هغه به خپل سټوري کهاني بیان کوي چې سپنا سره د کوم وخت نه مینه لري او د کوم وخت نه ویډیوګانې ګوري او د کوم وخت نه سپنا تعقیبوي او سپنا سره څونه مینه لري څوک دې خبرې ته تیار دي مجردانو کمنټ وکړئ زر شه نو زه په خپله سپنا نه دی سپنا زه په خپله د دې شیانو ډېر شوقي یم خام څه دا د زمزمې ترنمې دا شیانو نه ما ویل چې بل څه وایي دانش افغانه ما ویل چې لکه وران شوي نه مونږ خو دانش خو دلته د لیوني غوندې کور ویلی دي که نه ورته چې د شعر شاعري شوقي یم ای ظالمه دا څه کوې نو ما څه ویلی دي نه که نه تا اول وران کې وویلې که نه بیا دې پسته صحیح کړو دغه حال دی پوه شو بس مجبوره چې اردو او دا پښتو ته اوس وایي چې زه هم د جنکو شوقي یم نه ما خو درته ونه ویله چې بله ورځ مې یو زمزمه درته کړې وه هسې نه چې ګوره بابي واوري دا خبره بیا به څه کوي نه تا ته خو مې ویلې چې بله ورځ دې مو سره په جنجال اړولی وم اوس که دا قصه یې واورېدو که نه نو بس بیا کېدای شي چې ډایرکټ دې توت ته وخېجوي نه توت ته مې نشي خېجولی بس درته نه درځي چې اوس څه وکړم اوس خو ګیر یم دغه سړي غوندې کار ونه شي چې کوژدن یې کړې وه او بیا یې منګېتک ته نه لاړو ما پسې میسج یې کولې ما ته وي ستا د لاسه زما نه ښځه تلې اوس به ته ما سره واده کوي یو ساعت کیسه ونه شي پوه شې نه دومره بالات نه بابي به خبر شي او ریکارډینګ به درنه چا کړي بیا به څه کوي او که نه خفه به شي سړی او که نه ظالمه چې واده م نه کړي بیا راځي درته وایي چې واده م کړي بیا مه کوئ بیا به بابي واوري دا خبرې بس زما خو د خیره سره پوه شي وي ما سره واده وکړه که نه ښه بس اوس د کال راخلم اوس به درته قصه وکړي زه صحیح ده اوکې دانشه ډېره مننه او د پاس ملګري نه مننه کوم زه به بل کال والم صحیح ده مننه کور ما بعد الله مو مل شي اوکې قربان شم سلامونه نیکی هیله احترامات ټولو ته د لایف لیدونکو ته وعلیکم السلام څنګه یې هلکه والله ښه یم شکر د الحمدلله تاسو ښه یاستئ الحمدلله د مجردانو قصې دې لکه چې واورې د مجردانو قصې مې واورېدلې خو بس مجردانو دې الله مل شي که نه مجردان خو بس اورېږي الو السلام علیکم سلام علیکم څنګه یې هلکه خای څنګه یې طبیعت ښه دی ښه یم ته څنګه یې طبیعت دې ښه دی د کوم ځای نه دې کال کړې
زه خو سعودیانه یم. شین مجرد. ټول مسافر مجردان دي سپنا نه دا کال وکه انډیا ته تلل وي. نه شین نه یې ټول محمد شین نه د به واده کړی ګوره. نه واده نه دی کړی، یاسې وزن یې زیات شوی دی. تاسو هسې ورته وایي واده یې کړی. شین مجرد دی. نه واده ما خو واده نه دی کړی، خو دومره ښه قسمتونه به مو نه وي. واده یې نه دی کړی، شین دی. ها محمده زه خو دومره ستړی شوی په ژوند کې. زما په دې لایف کې د څه خوښېږي؟ والله د تا لایف ته خو زه ډېره درومه ګړدې میاشت مې وشوه، خو انډیا ته تلل وي کال خو نه و، ځکه چې دومره میسجونه مې کړي وي تا ته خو پته لګېده. ښځه نن دې کال لګېدلې. نن ووایه په زړه دې څه ارمان دی؟ نن ووایه ځه. په زړه خو مې کومانې دا ارمان و چې تاسو راغلي ورته په کال وغږېدی. نور ارمان خو مې په زړه کې نشته. بس دا خو پوره شو که نه؟ دا خو پوره شو انشاءالله. دا خو الله پاک پې راکړم. ګوره چې الله پاک ولیدلي چې ډېر محنت دې کړی و، ډېر ورځونه دې انتظار کړی و، نن دې کال ولګېدو. مو ډېر انتظار وکړی، وایي ډي مخته مې راحت به ګوري. درته وایي ډي مخکې مې وایي ډي صدیق وزیر ته مې ډېر میسجونه کړل، خو ولته په کال نه راتلل. بیا رانه بلاک کړه چا که نه. ښه بیا ورته نه وایي شول د سهار نه ږغ چې به دا رادور. دا خبره ده، حوصله خو پکار ده، ځکه چې خال ډېر دی. هغې خلک حوصله نه کوي که نه، چې دوه درې کمنټه وکړي چې یا یې کال میلاو نه شي او یا جواب ورنه کړي، ډایرکټ په څلورم کمنټ کې کنځله کوي. نو که هغې لږه ګزاره وکړي څوک به یې بلاکوي نه او هېڅ مشکل به ورته نه وي. خیر دی که نن کال میلاو نه شو، سبا به میلاو شي، بله ورځ به میلاو شي، خو چې غلط کمنټ کوي ډایرکټ بیا بلاک. دا خبره ده صحیح ده بالکل. نه غلط کمنټونه خو اوس غلط خلق ځکه چې غلط کمنټونه خوند نه کي چاته غلط کمنټ کوي. په کمنټ یې څه نشي چاته محمده دې کې ولک وی د ارمان پرېږده ځاله کې دښمن دې لکه دې ذکر پیدا شو. بس بچا یو شاعر وې ته شاعر چا ویلي دي چې زما د زړه ارمان پوره شو پیدا پوره کو د غمجن زړه ارمانونه. خبل شیک ډالۍ کا आवाज में कट आवाज कट की نه ده کټ شوی، आवाज دې راځي خو پخپخای راځي. محمد आवाज دې پخپخې دې د سکاغو کا زړه ارمان خو دې سیم پورا شو. نټ کې